بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. زما محترم مسلمانان ورونو، من له تاسو سره دا وعده کړې و چې د اسلام نواقض به په مختصر ډول باندې بیان کو، د دې لپاره چې موږ تاسو دا نواقض وپیژنو او د دې نواقضو نه ځان وساتو، ځکه چې زموږ او تاسو اسلامي سرمایه محفوظ شي. نو په اختصار دا بیانو زما محترم ورونو چې د اسلام په نواقضو کې اول ناقض هغه د الله سبحانه وتعالى سره شرک کول دي. الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، د الله جل جلاله سره شرک کول د هغه په ذات کې، د هغه په صفاتو کې، د هغه خطرناک بیماری ده چې د دې د وجه نه د انسان اسلام لمنځه ځي او د انسان اسلامي سرمایه ضایع کیږي. زما عزتمند رب العالمین فرمای: ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله سبحانه وتعالى شرک نه معاف کوي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او د شرک نه علاوه نور ګناهونه الله سبحانه وتعالى چاته چې وغواړي معاف کوي، خو شرک نه معاف کوي. شرک بغیر د توبې نه معاف کوي. الله سبحانه وتعالى فرمای: انه من يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. کم انسان چې د خپل رب سره شرک وکړ، دی انسان یقینا ډیره لویه ګناه وکړه. او الله سبحانه وتعالى په سورة مائده کې فرمای: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كم إنسان چې د رب العالمین سره شرک وکړ، د رب العالمین سره په ذات کې شریک جوړ کړ، د رب العالمین سره په صفاتو کې شریک جوړ کړ، او د رب العالمین سره په افعالو کې شریک جوړ کړ. رب العالمین فرمایي چې په دې انسان باندې جنت همیشه لپاره حرام دی او د زیاده اوسېدل ور دی. زما عزتمندو، وما للظالمین من انصار، او مشرک ډیر لوی ظالم دی او د ظالمانو هیڅ مددگار نشته دی. الغرض شرک ډیر خطرناک بیماری ده، او شرک د رب العالمین ډیره زیاته بدعت ده. زما عزتمندو، او شرک الله سبحانه وتعالى نه معاف کوي. شرک هغه بیماری ده او شرک هغه مصیبت ده د کوم د زایل کولو د پاره چې الله سبحانه وتعالى تمام انبیاء کرام را لګلی دي. شرک هغه مصیبت ده، شرک هغه بیماری ده چې د کوم د زایل کولو د پاره الله سبحانه وتعالى ټول کتابونه نازل کړي دي. زما عزتمندو، او د شرک د ختمولو د پاره رب العالمین جهاد فی سبیل الله مشروع کړي، او د شرک د ختمولو د پاره توري لتی کو راوتلي، ځکه چې دا هغه مصیبت ده چې د دې د وجه نه د انسان اسلام لمنځه ځي او د دې د وجه نه انسان په کفر شرک کې داخليږي. نو الغرض زما عزتمندو د شرک نه ځان ساتل پکار دي، او د شرک په وجه باندې انسان همیشه جهنمی ګرځي. نو زما عزتمندو، شرک اوس دا پیژنو چې شرک څه ته وایي. زما عزتمندو، شرک د الله سبحانه وتعالى سره په ذات کې شریک جوړول، لکه دا عقیده ساتل چې بعضی ولیان دي چې هغه د دنیا نظام چلی، دا سراسر او ښکاره شرک دی. زما عزتمندو، یا د رب العالمین سره په صفاتو کې شریک جوړول، لکه یو انسان دا عقیده وساتي چې بعضی انسانان دی هغه په غیب باندې پوهیږي، لکه دا په دې ساحرانو او کاهنانو کې دا مصیبت ډیر زیات موجود دی. زما عزتمندو، ځکه چې علم الغیب دا د رب العالمین خاصه ده، او د رب العالمین نه علاوه بل هیڅوک په غیب باندې نه پوهیږي. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. علم غیب په غیب باندې پوهیدل دا صرف د رب العالمین خاصه ده. الغرض د رب العالمین سره په صفاتو کې شرک کول، او همدارنګه د رب العالمین سره په عباداتو کې شرک کول. زما عزتمندو، لکه د عبادت کوم انواع چې دي، لکه د الله رب العالمین نه ویریدل، د الله رب العالمین لپاره عاجزي کول، په رب العالمین باندې توکل کول، د الله سبحانه وتعالى نه دعا غوښتل، او د رب العالمین لپاره عاجزي کول، د الله سبحانه وتعالى لپاره نظر و نیاز کول، د رب العالمین لپاره ذبح کول، دا ټول عبادات دي، او دا ټول د عبادت انواع دي. په دې عباداتو کې د رب العالمین سره غیر شریک کول دي ته شرک وایي. زما عزتمندو، لکه د رب العالمین سره په دعا کې غیر الله شریک کول. یو انسان دی چې رب العالمین ته هم دعا کوي، د رب العالمین نه هم غوښتنې کوي، خو د هغې سره سره زما عزتمندو د قبرونو نه هم غواړي، د هغې سره سره د بندگانو نه، د قبرونو نه، د زیارتونو نه دعاګانې غواړي. دا شرک دی. زما عزتمندو، او همدارنګه انسان دی چې د رب العالمین نه ویریږي، همدارنګه د قبرونو نه هم ویریږي.
د ولیانو نه هم ویریږي، نو دې ته شرک وایي. زما عزت همدارنګه یو انسان دی چې رب العالمین ته فریاد کوي، خو د دې سره سره ولی ته هم فریاد کوي، دا شرک دی. زما عزت مندو یو انسان دی چې په رب العالمین باندې توکل کوي، خو د هغې سره سره په مخلوق باندې هم توکل کوي، نو دا ټول د عبادت انواع دي. د دې عبادت په دې انواعو کې د رب العالمین سره غیر الله شریک کول دې ته شرک وایي، او د دې په وجه باندې انسان د دایره اسلام نه خارجيږي. لکه الله سبحانه وتعالى فرمای: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. زما عزت مندو ټول عبادات د رب العالمین د لپاره خاص دي، کاغه مالی عبادتونه، کاغه بدني عبادتونه، کاغه د عقیدې سره تعلق ساتي، کاغه اعمال سره تعلق ساتي، هر قسم عبادت ټول د رب العالمین د لپاره خاص دي. نو دا شرک چې کوم دی دا اول ناقص ده د نواقض اسلام نه، د کوم په وجه باندې چې د انسان اسلام لمنځه ځي، د کوم په وجه باندې چې انسان مشرک کیږي، د کوم په وجه باندې چې انسان همیشه د ور والاونه ګرځي، د کوم په وجه باندې چې د انسان اسلامي سرمایه ضایع کیږي. زما عزتمندو د رب العالمین نه دعا کوو چې زمونږ او ستاسو اسلامي سرمایه محفوظه کی، او زمونږ او ستاسو توحید محفوظ کی، او مونږ او تاسو ته په داسې حال کې مر راولي چې زمونږ او ستاسو د توحید سرمایه محفوظة بي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.